د دې معاشري دا دردونه الله ما ته داسې الفاظ راکړه چې زه د خپلې معاشرې اصلاح وکړم، د دې خپل نوجوان اصلاح وکړم. بربادۍ طرف ته روان دی. ته به مړې، ستا ټیک ټاکې به خلک ګوري، ستا بې حیایي به خلک ګوري. ای خورې که نن ستا په سر باندې د بیبي فاطمې د حیا صادر په نظر نه راځي نو موږ ناکام یو. دا د ګناهونو دلدل به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. دې غفلت او بې حیایي زموږ معاشرې بربادې کړې، زموږ مدرسو ته نقصان ورسولو، زموږ جماعت ته نقصان ورسولو. وګوره خاندانونو کې، کورونو کې توڑ پیدا کړی دی، زموږ د سجدو نه حسن ختم کړی دی که نه. وګوره جماعت ویران پروت دی. زه د دې خپلو امامانو ملګرو نه پوښتنه کومه، ما ته مولانا صاحب د سارې په منځه کې 2 نمازیان ټوله دنیا د غفلت په خوبو دده. فی جنات یتساءلون، اے اہل جنت به تپوس کوي عن المجرمین، د مجرمانو نه ما سلککم فی سقر، تاسو ولې جهنم ته روان یئ؟ د دوی چغې، د دوی فریاد، د دوی جړا قرآن بیانوي. دوی به ورته جاړي لم نکو من المصلین، موږ به مونځ نه کولو. امور غریب ہے د سارے منځ ته نه پاسئ، وی خوب یې خرابېږي. اے مورې تا ته څه پته ده؟ کاش چې ته پوه شې په دې خبره باندې چې د یوې سجدې د نه کولو نقصان څومره دی. اے مورې کله چې تا تربیت پرېښی دی، هغه موبایل په لاس کې واخیسته، کله چې تا فکر پرېښی دی، هغه بې حیایي کتلو کې مصروفه شو، ډرامو فلمونو کې مصروفه شو. اے مورې سوال درته کومه، که الله درته بچی درکړی دی، جوړه شه د شیخ عبدالقادر جیلانی د مور هغه فکر د خپلې زندګۍ منشور وګرځوه. اے دنه به د معاشرې ښکلی انسان جوړ شي، دنه به د معاشرې ښکلی انسان جوړ شي. ستاسو بچی به سبا بله ورځ په دې مسله باندې ولاړي، په دې منبر باندې به ناست وي، قال الله قال رسول به بیانوي انشاءالله. الله درته ښکلي علما درکړي دي، ښکلی مولانا صاحب یې درکړی دی، د هغه مدرسه ده، راولئ خپل بچي ورسره کښېنوئ. دا کاریګر دي، نښه پې وکئ باقاعده. کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی او کم بچی موږ د دنیا ماحول ته پرېښی دی. غټ موبایل هم ورله په لاس کې ورکړی دی چې څه دې خوښوي هغه کوه، نښه پې وکئ باقاعده. انشاءالله مدرسې والا بچی به ستاسو تابعدار وي. د مرگ و د جو نسبت نہ لگی. صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے. اسم وقت دے ربیدار شی، سانس ہے تو چانس ہے، نن په تخت دی نو سبا په تخت دی، هیڅ به ته نه لګي. څوک د خاورو روح پورته کی تخت ورخي، کله کله د تاجدار خاورې په سر شي. ای د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندم. څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي. داسې نظر واچوئ په دې معاشره کې، داسې به څوک یې هغوی ته به ضرورت وي، ستاسو مدرسې ته به ضرورت وي، ستاسو جومات ته به ضرورت وي. ای په دې ګاونډ کې به چېرته کونډه ابه وي، د هغې به یتیمانان بچي که نه، هغوی ته به ضرورت وي. که مشرانو سره دا احساس نشته دی، د عهدیدارو سره احساس نشته دی، که د هغه مالداره خلکو سره احساس نشته چې الله ورله مال ورکړی، دولت یې ورکړی، خو په بې حیایۍ باندې او په فحاشۍ باندې لوټ کوي که نه. ما وې تا نن هم د روپو ګېډی په لاس کې نیولی دی او په بې حیایۍ باندې روپۍ شیندې لګیای که نه. ما وې چې سره د دې ګېډې دې داسې د لاس نه ونیسم، د اسپتال نه دې بوځم که
کنا راشه وګوره د ګردو مریضان دی په ډایلیسس باندې د مرګ او زندګۍ په کشمکش کې دي د کینسر بیماران دي تکلیف کې مبتلا دي را بیدار شه اوخ کې وچول زده کا د بل په دک درد کې شریکېدل زده کا د بل اوخ کې وچول زده کا الله به خوشحاله شي الله به ستا تیر شوي موجوده ټول ګناهونه معاف کړي الله به د خواصو په لیست کې شمار کړي ښه الله به د خواصو په لیست کې شمار کړي کله نه چې موږ نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی دی کله نه چې موږ نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی نو بغض انتها ته رسېدلی کله چې بغض او حسد انتها ته رسېدلی زموږ د جماعت نه زموږ د کلي علاقې نه زموږ د کور نه زموږ د رشتهدارۍ نه زموږ د دوستۍ نه خوند او حسن ختم شوی دی مړه دا زموږ څه حال دی یو کور کې مړی شوی دی بل په ډول کور ایښي دي هغه ورته وایي مه کوه ما ته تکلیف دی دی ورته وایي زه څه وکړم نو ستا دپاره خو زه خپله خوشحالي نشم بربادولی که نه که دا معاشرهی موږ ناکام یو زه بله ورځ یو بیان نه واپس را روان وم طبیعت می خراب شو مرګرو اسپتال لوي وړم ډاکټرانو راله علاج وکړو ما ته ډاکټر صاحب مولانا صاحب تا ته څه پته ده تاسو خو ټول عمر په جوماتونو کې تیر کا تاسو ته څه پته ده زړه مضبوط کو واوره موږ له یو کیس راوړو یو ماشوم یې راوړله بېهوشه وه او چې کله موږ هغه ماشومې ته علاج شروع کړه موږ ورله ټسټونه وکړو په هوش کې راغله تا ته پته ده مولانا صاحب هغه ماشومې سره زیاتې شوی و د هغې په عزت باندې حملې شوې وې دا د انډیا او د امریکې خبره نه ده دا زما د دې بېحسه معاشري کارګزاري ده چې زه تاسو ته بیانوم زړه مې جاړي لګیا دی زړه مې غمجن دی زړه مې غمجن دی که نه ما وی ډاکټر صاحب دا دومره ظلم چا کړی دی ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط که واوره پلار لګیا دی د 7 کالو د ماشومې سره زیاتې کوي څه چل را باندې شوی دی پته نه لګي مرګ ډېر سخت دی که نه چا لیدلی نه دی نو پته نه لګي خو چې کله ملک الموت مخامخ شي که نه